به ښه شي زویه، هر څه به دې پخوا په څېر شي، بیا به یو ځای ژوند کوو. سمه ده نو سر له همدا اوس نه به یې پیل کړو، هېڅکله به نه جلا کېږو. زما خبرې مه هېروه. پلاره باید لاړ شو امیر صاحب. تاسو هېڅ مه خفه کېږئ لور جانې، هر څه به خدای ښه کړي. ته هم نور مه ژاړه، مه ژاړه، اوس خو غټ سړی یې. سمه ده پلاره. هلای راشئ نو زر کوئ. دا کار دلته پای ته نه رسېږي ښاغلی سینانو. مخکې له دې چې په ما تور ولګوې فکر به دې کړی و، مخکې له دې چې یو کس ووژنې دا فکر به دې کړی و. څه دی چې کرلي هرومرو به یې، یوه ورځ به یې خپله ورېبې. پلاره پلاره هلئ زینو. د پیکس خبرونه ښکاري چې کتاب هغه سره دی. ښه، ستا په اند دا خبره رښتیا ده؟ ما خو پرې باور ونه کړ او تر اوسه هغه کتاب هېچا ته نه دی ښکاره کړی. پیکس د لوی عملیاتو پلان نیولی دی. موږ یوې ډیپو ته ویوړو، هلته یې نقشه جوړه کړې ده. موږ هم خبر یو. عاقب هغه ځای پیدا کړه. ستا په نظر دا عملیات به څه ډول وي؟ ښکاره ده چې د ترور پلان لري، د جیجي سره یو ځای حرکت کوي. کایا مینیک هم ورسره دی. آفرین، دا کار دې ډېر ښه زده کړی دی. یوه محکمه یې جوړه کړې ده. ښه، څوک پکې محکمه کوي؟ بخښنه غواړم، څه مو غوښتل؟ زه مرسته کولی شم؟ هغه ترورونه چې تاریخ یې بدل که په نوم کتاب لټوم. سمه ده، زه به یې وګورم چې شته او که نه. په تمه یم. څومره زر ورسېدو؟ تر اوسه نه یې رسېدلي. نو ولې ودرېدو؟ یو کس چې غواړي تاسو سره وګوري. د څه په اړه؟ خپله هغه نه بیا پوښتنه وکړه. دلته څه خبره ده؟ داسې یوازې یو لرې ځای کې موږ څه کوو؟ ها، موږ ته هم داسې امر شوی. وګورئ، زما صاحب نور مه خرابوئ. امیر صاحب، لږ څه ارامه اوسه. دې ملګرو نه ما غوښتنه وکړه. عاقفه، ته ژوندی یې؟ ساه اخلم خو نه پوهېږم چې ژوندی یم او که نه یم امیر صاحب.
په رښتیا هم ته یې دومره بې ځایه ټوکې بازي ته کولی شي عامر صاحب زمری زما زمری زما کیفه عامر صاحب تا پسې ډېر خفه شوی وم له ما خو هېڅ پوښتنه مه کوه دومره وخته چېرته بیا بیا یې درته وایم اوس باید دې شېبې نه خوند واخلو سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ خو دا هر څه د عملیات یوه برخه وه کله چې په هوښ راغلم زه یو نوی کس وم او نوې دنده مې لرله د څه شي دنده درته یې وایم عامر صاحب هر څه به درته ووایم له دې وروسته به تل یو ځای اوسو په دې پوهېږم چې ستا په سر څه راغلي پوهېږم چې تا سره لویه لوبه شوې ماشومان مې هم رانه واخیستل زه یې ثابتوم چې دا قتل تاسې نه دی کړی ته ځان مخکېلوه دا زما خپله مسله ده که دا داغ زما له تندې پاک نه شو هغوی ته داسې یو څپېړه ورکوم چې هېڅکله به هېره نه کړي زه له دې داغ سره هېڅکله خپل اولادو ته نشم مخامخ کېدلی په بله نړۍ کې به مې مېرمن ماته څه ووایي سمه ده عامر صاحب پوه شوم خو تا نه یوه پوښتنه کوم تا د هغه میږي کیسه اورېدلې چې د حضرت ابراهیم لپاره به یې اور ته اوبه وړلې کومه کیسه کیفه نمرود د حضرت ابراهیم علیه السلام سوځولو لپاره یو لوی اور بل کړی و هلته یو میږی ولیدل شو چې اور ته به یې اوبه وړلې ورته یې وویله چې ته څه کوې په دومره لږو اوبو اور کله مړ کېږي میږي ویلي و زه پوهېږم چې نه مړ کېږي خو غواړم خپل نیت خلکو ته معلوم کړم عامر صاحب اجازه راکړه چې د هغه نمرودانو په وړاندې زه هم د یو میږي په څېر ستا خدمت وکړم ښاغلی ناوخته کېږي ښه به وي چې لاړ شو داسې چې ده سمه ده یو ځای یو زمری عامر صاحب د پخوانیو ورځو په څېر به شو تر اوسه دې راته سم نه دي ویلي چې څه کار کوې وخت چې راغی د هر څه په اړه به خبرې وکړو بلې سمه ده همدا اوس درځم لیدو ته به دې راشم عامر صاحب اوس به دې په اجازه لاړ شم
زموږ موکل خبر لپاره چمتو دی؟ هو چمتو دی. هیله کوم بکسونه مو دلته کېدی. هر اوسپنیز څه چې در سره وي دلته یې کېدی. که د څکلو او خوړلو کوم څه در سره وي هغه هم کېدی. بخښنه غواړم. بوټونه مو هم وباسئ. بوټونه مو هم؟ هو اغلې. مهرباني وکړئ. څنګه یې مشره؟ خیم محمده دا غلی نو څوک تاسو ته یې خبر راوړی. دا د کامینیک په استازیتوب دلته راغلی. څنګه خبر دې راوړی؟ ځینې خبرې چې مو په دې وروستیو کې کړې دي هم یې سازمان او هم یې موږ ټول ناراحته کړي یو. کومې خبرې یادوې؟ دا چې دولت دې له ما ګټه واخلي او دا هم چې زه د سولې راوستلو لپاره هر کار ته چمتو یم. زه هم سوله موله نه غواړم، خو بهرنیو ملګرو مې زه خرڅ کړم او په هېواد کې هم هغه حالات چې موږ غواړو نه رامنځته کېږي. زه دلته مرګ ته په تمه شم. ها بل چانس خو نه لرو. سوریه، ایران، یونان نور له یوې خوا نه مرسته نه راځي. زموږ خپل کسان شته خو هغوی اوس هم خپل ځان ته هم خیر نشي رسولی. د لارې پای ته رسېدلی یو. که سوله ونه کړو نور څه کولی شو؟ زموږ لاس کې بل هیڅ فرصت نشته. بیا هم باید یوازینۍ د حل لاره سوله نه وي. دا څه وایي محمده؟ دا څوک ده چې له ما سره داسې خبرې کوي؟ مشره که خبرې یې واورې ښه به وي. دا ځل د جې جې کې ډلې پسې ځو، خو باید خپله اصلي موضوع یعنې د کتاب موضوع هیره نه کو. نه هیروو، خو هر څه په وار سره کېږي، همداسې نه ده؟ اوس زموږ لومړیتوب جې جې کی دی. دا د جې جې کې سازمان څه دی ښاغلیه؟ د سازمان ته د کردانو سره مڼه هم ویلی شو. دا د ترکیې، ایران، عراق او سوریې خپلواک کردستان هغه خوب دی چې ډېر غوښتل یې یو ورځ به د کردانو تر بیرغ لاندې راولي. د دې څلورو هېوادونو په هر یو کې چې کوم کرد پیدا کېږي هغه د جې جې کې له خوا د خپل وګړي په توګه منل کېږي. هر کرد همدارنګه مجبور دی چې جې جې کې ته مالیه ورکړي او کوم کسان چې د هغوی قانون ونه مني په خپلو محکمو کې محکمه کوي. الله الله، یعنې څه ښاغلیه؟ یعنې دا چې که کومه ورځ موږ د خپل هېواد دننه ټول عنصرونه له منځه هم یوسو، سوریه کې، ایران کې، عراق کې کېدای شي چې یو نوی سازمان رامنځته شي. یعنې دا چې هغه ځواک ډېر لوی دی
چې د دې څلورو هیوادونو کردان JJK تر یو چتر لاندې راوستل شوي دي. ښځو او ماشومانو په اړه هم ډېر ځانګړي پلانونه لري. دوی په خپلو خبرو سره د ښځو او ماشومانو ته ملتپاله روحیه ورکوي. یعنې دا کار زموږ له اټکل نه هم ډېر لوی دی. هو، که یوه ورځ موږ د خپل هیواد ټول ترهګر له منځه ویسو او هغوی له غرونو نه راکښته کړو، بیا هم د یو لوی ګواښ سره مخامخ پاتې کیږو. زموږ دنده لویه ده او بار مو هم ډېر دروند دی یاکفه. کیدای شي چې 20 یا 30 کالو په اوږدوالي سره یوه اوږده دنده ولرو. هو، هغه ماشومان چې اوس په کوڅو کې دي که موږ یې زړونه لاسته را نه وړو، نو 20 کاله وروسته هغوی ټول زموږ په وړاندې په جنګیالیو بدلېږي. ښاغلیه، د دې غړو په اړه موږ کوم معلومات لرو؟ سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ، نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو، دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. د هر څه سربېره د دې سازمان بنسټي ښودونکی ځای کوم ستراتیژۍ چې مې له خپلو ملګرو سره جوړې کړې دي په واسطه یې تر دې ځای رسېدلي: قندیل، اروپا سیمه، د احمد ایالت، کارزان، بوتان ایالت. دا ټول یوازې زما یوې خبرې ته په تمه دي. ستاسې یو کس هم دومره ځواک نه لري چې ما له صحنې وباسي. چا چې تاسې ماته رالیږلي یې هغوی ته ووایئ چې له خپلو مشرانو نه پوښتنه وکړي. که هغوی د ویرې نه ونه رپېدل، بیا به ستاسې بل ځل راته کې زه خپله ځان ووژنم. هیڅوک هم بې ځایه ناست نه دي مشره. د سازمان رهبران هم په دې لیست کې شامل دي. په دې خبره خو به پوهیږي دا چې په ډېرو ستراتیژیکو وختونو کې د خپلو ګټو لپاره ځینې رهبران څنګه د رهبرۍ له لیسته ویستل شوي، په دې به هم ډېر ښه پوهیږي. ته غواړې چې څه ووایې؟ غواړم دا ووایم، که د یو رهبر مړی د هغه له ژوند نه ډېره ګټه ولري، بیا کومو کسانو چې موږ تاسې ته رالیږلي یو هغوی به ډېر خوشحاله شي چې ستا مړی به له تابوت سره یو ځای په سیند کې وغورځوي. ما ته وګوره، کله چې ونیول شوم 2 موضوعګانو په اړه بریالي نه شول. یا به یې نوي غوښتې چې بریالي شي. یو یې د سازمان ارشیف په اړه او بل یې زما د پټو اړیکو په اړه. چا چې دلته رالیږلي یې هغوی ته ووایه چې دا خبرې دې ښه په یاد ولري. څوک چې غواړي زما مړی اوسپنې سره وتړي او یا هم سیند کې مې وغورځوي، زه به هم هغوی خپل ځان سره یو ځای سیند کې د تل او تل لپاره دننه کم. پوهه شوې؟ ډاکټر خو پیژنو او دا یو هم د بردان لقب لرونکی ترهګر چای والا په نوم نامتو د JJK مسئول. او جالبه دا ده چې دا کسان له کردانو او کرد ملت سره هیڅ کومه اړیکه نه لري، یوازې د کار نه ګټه اخلي. د مخکې له وخته زوال په نوم داسې فعالیتونو ته دوام ورکوي. یعنې دا چې دوی په رسمي ډول د مخکې له وخته زوال غړي دي. پوه شوې؟ ډېر ښه پوه شوم ښاغلیه. ښه شو چې پوه شوې یاکفه. اوس زر خپله ډله ټوله که او حرکت وکئ. د محمود ترک وژل کېدل به د راتلونکي سولې لپاره تر ټولو لویه ضربه ده. باید د هغوی مخه ونیسو. مخه یې نیسو، اندېښنه مه کوئ. په اجازه مو
کور کې مې ماشومان وږي دي، زه هسې هم لږې پیسې ګټم، وچه ډوډۍ هم نشو پیدا کولی، څنګه سازمان سره مرسته وکړم؟ ته د جې کې وګړی نه یې، وګړی یې که نه؟ نو بیا باید خپله مالیه هم ورکې. دا رښتیا ده چې خپله مالیه دې نه ده ورکړې؟ ځکه چې ما سره پیسې نشته. څومره پیسې ګټې؟ هره میاشت 9 سوه یا هم زر لرې ګټم. 3 ماشومان هم لرم. مور و پلار مې زه ساتم قاضي صاحب. پرېکړه وشوه د دې پیسو 250 سیرې باید سازمان ته ورکړل شي، 250 سیرې ماته. دا ستا سزا ده. ښه نو موږ څه وخورو څه وڅکو؟ خبرې بندې که، یا باید پیسې راکې یا به هم محکمه ستا په حق کې د سزا حکم صادر کړي. سمه ده درکوم یې. راتلونکې محکمه د محمود ترک محکمه ده. ما محکمه کوئ؟ ما نشئ محکمه کولی، خوښي مې کوي. تیره ورځ چې 9 کسان وژل شوي وو، تا هم داسې خبرې کړې وې چې زموږ سازمان ته زیان رسولی. ویلي دي و چې دا کار د منلو وړ نه دی. یوه شیبه دې ځای کې څوک ما نشي محکمه کولی. زه د ډي جي کار رهبري هیات غړی یم. یوازې د ملت خپلواکه محکمه ما محکمه کولی شي. بس تاسې د محکمې غړو په توګه ټاکم. تاسې څه کوئ؟ ښه نو دا څنګه محکمه ده؟ مونږ یې چې وکړو منل کېږي ورور جانه. تا په خپلو خبرو سازمان ته زیان رسولی دی. هڅه دې وکړه بهرنیو ته خبر ورسوې. دا د بخښنې وړ کار نه دی. ته مجبور یې چې د ملت محکمې ته د دې کار ځواب ورکړې. زه خپله پرېکړه کوم. هلکانو ته ووایه چې زر چمتو شي. سمه ده. زر کوه. وروره ها هغه فلاش مې خلاص کړه چې نه خلاصېدو. ښه څه پکې پیدا شول؟ هغه وروره زه خیري خبره وکړه که نه ولې داسې خبرې کوې؟ سمه ده. په هغه فلاش کې داسې څه و چې سمه ده پوه شوم. دا خبرې پرېږده راته ووایه د چا ویډیو ده؟ نه پوهېږم، زه خو هغه کس نه پېژنم. خیري د هغه سړي انځورونه ولټوه، هرومرو پیدا کړه چې څوک دی. یوازینی کس چې موږ ته ویلی شي پیکاس د څه په لټه کې دی، یوازې هماغه سړی دی. سمه ده خو څو ساعته وخت؟ ستا هر کار ولې څو ساعته وخت نیسي خیري؟ یو ځل خو ووایه چې څو دقیقې وخت نیسي، یو ځل خو د کار زر وکړه. سمه ده وروره، دا ځل به یې زر خلاص کړم. په هر حال زه ځم. رئیسه ته له قصده یا هم په ناپوهۍ کې زموږ ټوله پروژو ته خنډ جوړوې. یعنې دا کارونه یو هېواد پاله کس سره ښه نه ښکاري. د دې خبرو ویل ستا مسؤلیت نه دی چې ووایي کردان باید له ترکانو سره مینه ولري او ترکان له کردانو سره ولې دې ووایه. کوم ځواب لرې؟ کومه مرمۍ چې په عسکرانو لګېږي په دې معنا ده چې زما په سینه لګېدلې وي. پوه شوې؟ دا د مینې او ملګرتیا خبرې دې بس که. لږ هوښیار شه کم عقله. کوم ځوانان چې له ختیځ نه راغلي دي د دې پر ځای چې د کردانو باندې د ظلم په اړه ورته ووایې، هغوی ته د ترکانو سره د یو ځای ژوند کولو ورته ووایه، هغوی ته د ګلانو په ګېډۍ سره هر کله یې وکړه ګرانه. ته غواړې له چا سره لوبه وکړې؟ دا څنګه خبرې دي نو؟ زما خبرې خو غلطې نه دي که نه؟ ما د کورت ملت په استازیتوب خبرې وکړې. زرګونه کسان شته چې زما په څېر فکر کوي. که د غره کسانو فرمان نه وه جزیرې ته دننه کېدلی شوې، که د مشر اجازه نه وای دې ځای ته رسېدلی شوې، په هغې څوکۍ کېناستلی شوې. ما ته وګوره، هر څه چې د لاسته راوړي د هغو کوڅو خلکو له برکته د لاسته نه دي راوړي. د اجازې اخیستو په وخت کې خو د هغوی پېژنې، بیا د خبرو په وخت کې م هغوی وپېژنه ښاغلیه. وګورئ قاضي صاحب، پروپاګند کې تر ټولو ښه چلند د مخاطب لوري مورال ښکته کول دي. کوم ګلان چې ما د ختیځ څخه راغلي هلکانو ته ورکړي دي د هغو ځای هېڅ هم نشي نیولی. په جګړه کې هر ډول چالاکي مباح ده. که زما سیاسي لیاقت نه وای نو قندیل به زما لپاره فرمان نه صادراوه. د جزیرې رهبر به ولې ما ته اجازه راکوله؟ دا خبرې پرېږده محموده.
زمونږ د جزیرې مشر په ډېر حیاتي کمپاینونو کې هم خپل لاسلیک نه و کړی. داسې خو نه ده چې د جزیرې رهبرۍ ته د سترګې پټې کړې وي. وای 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 دا سړی خو په رښتیا ډېر هوښیار دی. البته چې داسې نه ده. زه د جزیرې مشر لپاره همدلته ځان ته اور هم اچولی شم، خو هیله کوم ما درک کړئ سیاست یو ځانګړی صنعت دی. د قضاوت او څارنوالۍ په څېر تاسې چې هر څومره ښه حقوق پوهان واوسئ بیا هم ښکاري چې د وخت په تېرېدو سره مو دا مهارت پیدا کړی. په غږ کې مو د قضاوت وړتیا وینم ښاغلیه. هو الله په رښتیا سیاست باندې ښه پوهېږي. ځان نه یې ښه ساتنه کړې ده. دا بې ځایه خبرې دې بس که. دا کومه عادي محکمه نه ده. دا زموږ د ملت محکمه ده چې د خلکو په خپلواکۍ اراده جوړه شوې ده. پوهېږم ښاغلیه، ستاسې خو انقلابي محکمه ده. ستاسې لویې محکمې ته په ډېر درناوي وایم کوم کار چې موږ د وسلې په واسطه نه دی ترسره کړی هغه به د دې پروژې په واسطه لاسته راوړو. دا سړی په رښتیا هم په خبره نه پوهېږي. دا خو بیخي بېکاره سړی دی. له لوی عملیاتو وروسته به دې سړي ته هېڅ اړتیا پیدا نه کړو. خو ما ته مو تر اوسه معلومات نه دي راکړي. وخت چې راغی بیا به پوه شي لیلا جانې. اندېښنه مه کوه. سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو ته راشئ دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. حالا لږ څه بیړه وکړه ناوخته کېږي. حالا سمانه دا دی صورت نیسم. محکمې پرېکړه وکړه چې د کورد ملت او خپلواکۍ لپاره محمود ترک دلته محکمه شو او مجرم وپېژندل شو او پرېکړه وشوه چې محمود ترک اعدام شي. تاسې څه وایئ ها؟ ولې اعدام شم؟ تاسې لیوني شوي یئ؟ زه یو ټاکل شوی مشر یم. زه د کورد ملت ټاکلی یم. زه یو بااعتباره او سوله غوښتونکی کس یم. ساماده موږ هم دلته د کردان استازیتوب کوو. حالا نو خبره مه اوږدوه. همدا دی کوم کس چې موږ لټوو. عمومي سکرټر یالچین کاراګل. وای 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 د دولت لوړ پوړی چارواکی دی. انقره کې اوسېږي. د سړي له ویډیوګانو نه هغه ګواښولو لپاره کاروي. همدا اوس باید ښاغلي مسار ته ووایم. نه عاکف دې ورته ووایي. البته زه د ښاغلي مسار مخ ته څنګه ورشم؟ ما ته به په غوسه شي. کېدای شي په غوسه نه شي. اوف زه څه وکړم؟ حالا نو خیري حرکت وکړه. هغه خو څه اسرائیل نه دی. لورې دې لاس کې ملک بدلون راوړ. څه مو په کارو ښاغلیه؟ یو کس ناروغه شوی او رخصت یې اخیستی. هغه کس مو له دې کس سره بدل که. دا لاس پورته ولېږه. هیر مو نه شي چې له ده سره هېڅوک هم غرض ونه کړي. سمه ده ښاغلیه. ښاغلی خپله کوټه کې دی؟ نه وروسته به راشي. څه وایې؟ ښه سمه ده. اوف خدایا. بله هغه کار مې سر ته ورسوه. ډېره مننه کوم یالچین جانه. ته د څه په لټه کې پیکاسه؟ که هغه دننه راشي هغه کار خو به نه کوي چې زه اټکل کوم که نه؟
یالچین جانا لوی انسانان ځانګړې موخې لري ستا په څېر خلک یې واضح ډار لري موږ ټول به تباه کې د لیدو په هیله یالچینه دا ښېګڼه دې هېڅ کلم نه هېروم زمونږ کسانو به هغه محمود ترک سره څه کړي وي کېدای شي اعدام کړی وي په هر حال سمه ده چمتو شو صبر وکئ څه کوئ ومې ویل صبر وکئ صبر وکئ ما خوښې کوي تېروتنه کوئ کردان هم سوله غواړي د سیمې خلک هم سوله غواړي سمه ده ما خو به اعدام کوي بیا د کردانو ټول ملت او مشر هم اعدام کوي ته د هغه په اړه اندېښنه مه کوه هغه هماغه کار کوي چې زه یې ورته وایم ښه ده په وخت را ورسېدو وګوره ملګریه دا ملګري مو لا دا څخه راغلي دي دوی به درته ووایي چې هغه څه ویلي دي محمده ته ما سره مرسته وکړه خیر دی دوی ما وژني یو کار وکړه ته ورته ووایه آیا موږ سوله نه غواړو موږ ټول سوله نه غواړو ها دا خبرې اوس ډېرې ښې ښکاره شوې دي موږ ټول باید د شاهین په څېر پرواز وکړو آن مشر هم وویل چې معده مې درد کوي ته خو پوهېږې چې دا خبره څه معنا لري ها خبره مه اوږدوئ دا یې غلی کوئ هله نو څوکۍ په لغته ووهئ هیله کوم صبر وکئ زه په دې کار کې ډېر له پخوا راهیسې یم ستاسې په څېر نوی نه یم داسې ما محکمه کولی نه شئ تاسې به دې کار سره د پیړۍ تر ټولو لویه تېروتنه کوئ څه کوئ ها دا عاقف دوی څه شول زر کوه زر کوه زر کوه ژړا دې بس کا سازمان ته دې خیانت کړی حق دې دی چې باید مړ شي ما هیڅ چاته خیانت نه دی کړی یوازې د کرد ملت لپاره مې خپله ټوله هڅه کړې ده تېروتنه کوئ دا محکمه د منلو وړ نه ده بیا به راتلونکې محکمې ته خپل اعتراض وکړې بله نړۍ کې ګرانه د کرد ملت او خپلواکۍ لپاره ته اعداموم دې منظرې ته وګوره زړه مې روښانه شو والا چې ډېر خوند یې راکړ سختې ورځې وې وینم چې سترګو کې د اوښکې راغلې ډېر پې خفه شوې نه لورې دا د خوشحالۍ اوښکې دي منظرې ته وګوره څومره ښکلې ده هغه لومړی وزیر نه وروسته دا بله داسې ښه منظره ده چې زه یې له نږدې نه وینم هغه وخت کې زه هم ځوان وم خو دا شیبه بدله ده د ده سیوری به په نورو هم ولویږي محمده ته څنګه وتښتېدې ها څنګه
وزغمه تا له دې ځای نه وباسم هله له دې ځایه نشي وتلی څوک نشي وتلی ها ټول به مړه شئ ټول مړه کېږئ پوهېږو چې یوه ورځ به مړه شو خو پوښتنه دا ده چې څه وخت همدا و کاش چې ته په دې خبره پوه شې ښاغلیه پام کوئ یعنې لوی عملیات به ادا کړي سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال